حدیبیه کې چې کافرانو سره نبی علیہ السلام صلح کړی و نو هغې کې یو څو شرطونه لګېدلي وو. یو شرط پکې دا و چې موږ خو به یو بل سره جنګ جګړې بالکل نه کوو. جنگ بند شو د مسلمانانو او د مکې د کافرانو. دویم شرط پکې دا ولګېد چې که د مسلمانانو کوم دوستان دي اگر چې کافر ولی نه دي او د کافرانو کوم دوستان دي که دغه دوستان یو بل سره جګړه کوي جنګ کوي نو کوي به خو موږ به میانځ کې نه راځو. مسلمانان به د خپلو دوستانو مدد له نه راځي او کافر د مکې به د خپلو دوستانو مرستې له نه راځي. دې شرطونو باندې جوړه وشوه او نبی علیہ السلام هم بے فکره شو او د مکې کافر هم بے فکره شو. کم دوستان چې د نبی علیہ السلام اگر چې هغه مونږ ورته دوستان اصل کې دا حلفا ورته وایي چې کوم د نبی علیہ السلام سره قسمونه کړي وو چې مونږ به ستا مدد کوو ته به زمونږ مدد کوې. هغه بنو خزاعه هغې ته وایي او د کافرو چې کوم ملګري هغې ته بنو بکر وایي. د دې دواړو یو بل سره دشمني د پخوا داسې چلېده. د دې صلح نه پس چې دا شرطونه ولګېدل نو د کافرو د ملګرو د مسلمانانو په دې ملګرو حمله وکړه. نو که یو بل سره جنګ کوي خو مسلمانان به خپلو ملګرو له مدد له نه راځي او کافر به خپلو له نه راځي د مکې مشرکان. نو د مکې مشرکانو د دې خپلو ملګرو بنو بکر مرسته وکړه او د مسلمانانو چې کوم ملګري وو هغوی یې ډېر زیات خراب کړل، ویې وهل، مالونه یې ترې واخېستل، مړه یې کړل. هغوی ته لاړل بیت الله کې پناه واخېسته، هغوی په بیت الله کې هم پرې نه ښودل او د مکې مشرکانو د شرط خلاف ورزي وکړه. د خپلو ملګرو مدد یې وکړه د مسلمانانو د ملګرو په مقابله کې. هغه چې کوم د مسلمانانو ملګري بنو خزاعه هغې یو لویه جرګه بوتله مدینې منورې ته او د پیغمبر علیه السلام په مخ کې ډېر فریاد وکړه، ویې جلل. وی صاحب زمونږ او د بنو بکر یو بل سره دشمني چلیږي، ستاسو جوړه کې خو موږ هم شامل شوي په حدیبیه کې، شرط لګولی شوی و. نو د مکې کافرو د خپلو ملګرو مرسته وکړه او زمونږ سړي مړه م کړل، مالونه یې م واخېستل، ډاکې م وغورځوله. اوس تاسو نه موږ مدد غواړو، د خدای دپاره موږ سره مدد وکړئ. نبی علیہ السلام مبارک یو خط ولیږه د مکې مشرکانو ته د ابو سفیان په نوم. لکه دا پنګار پې بس دا یې ټیک یو خط یې ولیږه د مکې مشرکانو ته د ابو سفیان په نوم او هغې کې دا ولیکل چې ستاسو د حدیبیې د صلح د شرط مخالفت کړی دی، تاسو ولې د خپلو ملګرو مرسته کول او زمونږ ملګري م پې ووهل او مړه م کړل او مالونه م ترې واخېستل، ظلم کړی دی تاسو، شرط م مات کړی دی، صلح هم ماته کړې ده. اوس درې خبرې دي. یوه خبره خو دا ده چې تاسو د دغه بنو بکر د مرستې نه لاس والی چې موږ د خپلو ملګرو بنو خزاعه مرسته وکړو د بنو بکر نه بدل والو، په موږ لازم دي. یا داسې وکړئ چې دا زموږ ملګري رضا کې دیت وله ورکړئ، پیسې ورکړئ. که داسې م نه کوئ نو د حدیبیې د صلح د ختمولو اعلان وکړئ. دا استازي چې څنګه لاړ مکې مکرمې ته هغوی په زړه کې خو یو جوش پروت و چې مونږ خو مونږ یو او د حضور پاک دا پیغام یې ورته واورم چې نبی علیه السلام دا پیغام استولی دی. د دریو خبرو کې یو وخت وخاکئ، یا د بنو بکر د مرستې نه اخوا شئ چې مونږ د خپلو ملګرو مرسته وکړو بدل ترې ولوالو.
او کنی دی رضا کې پیسې ورکې دیت ورکې او یا د حدیبیې صلح کې یو شرط مات کړی دی د هغې د صلح ختمولو اعلان وکړي چې بیا دشمني زړه په زړه شي بس هغې کې نوجوانان هغې وی ښه بس حدیبیه صلح نه صلح صحیح دا مو ختمه کړه بیا جنګ شو زړه په زړه نبی علیہ السلام مبارک له استازی راغی چې صاحب هغې خو د حدیبیې صلح ختمه کړه او یې زړه په زړه وی ډېره ښه ده الله به زموږ مدد کوي چې دا کار یو که د مکې مشرکان پېمانه شو مشران میټینګ یې وغوښت وي دا مو څه غلطي وکړه اوس خو زموږ هغه طاقت نه دی پاتې چې کوم مخکې و دا اول خو موږ ظلم وکړو زیاتې مو وکړو موږ خو په صلح کې دا شرط لګولی و چې د یو بل دوستان که یو بل سره جنګ کوي به موږ به مرستې له نه راځو غلطي مو کړې ده شرط مات کړی او بیا مو شرط ختم که صلح هم ختمه کړه اوس خو زموږ هغه طاقت نه دی پاتې اوس خو مسلمانان ډېر شوي دي زموږ د مکې نه ډېر لوی خلک تللی دی خالد ابن ولید غوندې سړی تللی دی عمرو ابن العاص غوندې سړی تللی دی عثمان تللی دی ابن ابي طلحه او غټ غټ خلک لاړل مسلمانان شوي دي اوس خو موږ هغه طاقت نشته وی څوک نو ابو سفیان د دې سردار و هغه وخت لا کافر دی رضی الله عنه وی دته لړ شه او پیغمبر علیه السلام سره د حدیبیې صلح تازه کړه دی راغی مدینې منورې ته لاول د ده لور و ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک بیبي وه وی اورېږه د لور ملاقات به وکړم د ام حبیبې کور یې چا نه تپوس وکړې دی کور دی نو لور کره لاړ حضرت ام حبیبه ورته ډېره خوشحاله شوه ځکه ډېره موده پسې خپل پلار ولید او پلار یې د مکې غټ سردار دی ټول مشر دی د علاقې ډېره زیاته ورته خوشحاله شوه راپاڅېدل یو بل یې ښکل کړل یو پوزکی پروت و ابو سفیان په هغه پوزکي کېناستېده دا لور ورته وی ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وی صبر وکړه بابا وی ښه بس ورغی پوزکې ته غونډ کړ وی دې ځای کې کښېنئ او بل ځای ورته وښه وی بچې دا دې څه چل وکړ زه د دې پوزکي قابل نه وم که دا پوزکي زما قابل نه دی یا خو به دا پوزکي خیره نی خراب وي زما قابل به نی بیا خو دې ښه کار کړی دی او که دا پوزکي زه قابل نه ولې دې دا پوزکي ما نه غونډ کړ تاسو ته ستا پیغمبر دا تخولی دی دی تخولی چې پلار سره به داسې کوې وی نه بابا مونږ ته خپل پیغمبر د مور او پلار په شان کې ډېر ښه سلوک ښولی دی د مور به قدر کوې د پلار به ډېر عزت کوې احترام به کوې وی بیا پوزکې دې رانه ولې غونډ کړو وی دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ناستې پوزکې دی په دې ما سره ام المؤمنین وکنه د مسلمانانو مور ده حضور پاک بیبي ده وی په دې ما سره حضور پاک په دې پوزکې دلته کښېني نو ته د کاڼو عبادت کې کافر بت پرست نو د بت پرست د کاڼو عبادت والا مشرک کافر قطعا نشم برداشت کولی چې د حضور پاک په پوزکي او په مصلی ته کښېني پرې مه خفه کېږه احترام زما ستا په خپل دی او بابا ته دون هوښیار یې عقلمند یې د مکې سردار یې اوسه پورې ستا دماغ کار نه کوي چې تاسو د کاڼو عبادت کوئ بتانو ته سجدې لګوئ کاڼو نه غوښتنه کوئ کاڼو کې سړي چې تعالی به خیر درکړي یا د شر نه به دې بچ کړي بابا نصیحت ته کوم د خدای په خاطر ته خو ډېر لوی سړی بابا ډېر هوښیار انسان یې او د هوښیارتوب د وجې د مکې سردار یې مهرباني وکړه د بوتانو عبادت پرېږده د یو خدای عبادت یو خدای ومنه وی بچې ما نه چې جدا شوې نو خیر ته نه تلې شر ته تلې وی بابا ستا نه چې جدا شوې ما نو ما له خدای ډېر لوی خیر را نصیب کړی دا خیر دی خدای ستا هم نصیب کړي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جمعات کې ودرېد وی د الله رسوله زه راغلی ما ستا استازی راغی او زموږ نوجوانانو جذباتیان پوی نه شو نو هغې د حدیبیې د صلح د ختمولو اعلان وکړ زه واپس راغلم دا صلح نوې کوو ما سره صلح نوې کوه غلطي به م نه شوې ده
نبی علیہ السلام نها وکړل نه وکړل اسې مونه دی بار بار لګیا دی هغې ورته غږ نه کوي چپ دی راغی حضرت ابوبکر صدیق لا ابوبکر ته د مسلمانانو مشر یې ته راشه زما سفارش وکړه نبي علیه السلام ته چې دا صلح نه وي کو وی زه دا طاقت نشم کولی خفه کېږم نشم راغی حضرت عمر فاروق لا وی عمره ته مهرباني وکړه نبي علیه السلام د احترام کوي ما سره په سفارش په جرګه کې لاړ شه چې نبي علیه السلام دا صلح نه وي او ابو سفیان ما ته وی کله به هغه روز راځي چې زما توره به ستا په سر بریږي ما نه سفارش غواړئ که نبی علیه السلام دې ماتم کی او ټول د دنیا مسلمانان درته غږ نه کوي او زه یک تنها پاتیم قسم دی چې یک تنها د سره جهاد وکړم چې مایوسه شو راغی حضرت علی صاحب لا هغه کور کې وردن نشو حضرت فاطمه رضی الله عنها هم ناسته ده حضرت حسن داسې ماشوم ناست دی دا رشتهداري وي یو بل سره علي صاحب ته وایي تا ته به مهرباني وکړه او ته نبي علیه السلام ته سفارش وکړه چې دا صلح نه وي شي هغه وی نه نشم کولی تاسو ظلم کړی تاسو په موږ څومره سخت شرطونه ولګول چې که زموږ نه یو سړی کافر درغی نو موږ له به یې راکوې او که ستاسو که مسلمان راغی مرتد شو نه به یې درکو هم د سره موږ ومنو تاسو په حدیبیه کې موږ واپس کړو عمره مو نه کړه او سرونه مو خریل هم د سره موږ ومنل بادل ناخواست هم د سره ومنل تاسو زموږ مسلمانان ووهل موږ لره وتښتېدل موږ واپس درکړل او تاسو د شرط بیا خلاف ورزي وکړه او بیا مو صلح ماته کړې ده اوس حضور پاک سخت خفه دی په دې زه نشم کولی بیا حضرت فاطمې رضی الله عنها ته مخ ور واړو وی فاطمې تا نه یو درخواست کوم وی وایه وی ستا دا ماشوم بچی دی حسن وی که دې پاسېد او دې اعلان وکړه چې دا صلح ما نه وې کړه دا ماله ډېره ده ده ته ووایه چې د اعلان د پیغمبر علیه السلام په مخ کې وکړي نو دې به د مستقبل په سردارانو کې لوی سرداري لوی نوم بیا پې وشي بیبي فاطمې ورته دا ماشوم دی په دې اعلانونه کې دا خو پټینی بچی دی ابو سفیان ته خو ډېر هوښیار وی څوک علي صاحب ورته وی داسې وکړه چې لاړ شو د نبي علیه السلام په مخ کې اعلان وکړه چې ما د حدیبیې د صلح تجدید وکړ نه وې مې کړه او ځه که هغه درته څه وایي او که نه وایي راغی جومات کې ودرېد او اعلان یې وکړه چې د حدیبیې کومه صلح مونږ ماته کړې ده زه یې تجدید کوم نوې کوم او واپس لاړ مکې مکرمې ته د مکې خلق ورته وی څه دې وکړل وی دغه چل مې وکړه وی تا چې اعلان وکړه حضور پاک ته ته ها یا نه کړی دي وی نه هوی قمقله هوښیار سړی وی دوکې کړې چې نبي علیه السلام ها نه دي کړی نو تو څه پته مه ګرده چې صلح نه وې ده دا خو دې ښه په غم کې واچو مونږ ته څه پته لګي چې صلح نه وې ده مسلمانان به موږ سره جنګ نه کوي او که نه ده نه وې جنګ به کوي شی د نور مجمل پرېښود همقل سړیه هلک وی علي ستا نه کشر د نوسي په ځای دی او دوکې کړې وی څه وکړو نبي علیه السلام صحابو ته ووی چې بس داسې وکړئ چې تاسو د مکې مکرمې خلاف د مشرکانو لشکرکشي کوو سامان تیار کړئ خو ګورې بالکل خفیا چې څوک خبر نه شي ان قریب چې ما ته الله حکم وکړي منظور او مکه مکرمه باندې حمله کوو دې درمیان کې یو صحابي دی حضرت حاتم ابن ابي بلتع رضی الله عنه دغه نه یو غلطي وشوه حکمت و پکې د الله هغه یو خط ولیکه د مکې د مشرکانو په نوم او یو ښځې له یې ورکوي دا به یو شی او په مکه کې ورته یو څو کسانو ښودل وی دا خط به هغوی له ورکړي خط یې د چا په نوم باندې لیکلي خط یې د سهیل ابن عمر د مکې په سردارانو کې یو سردار صفوان ابن امیه او د ابو جهل زوی اکرمه د دې په نوم یې خط لیکلی او ښځې ته یې وی چې دا خط به هغې له خامخا رسوي دې خوا نبي علیه السلام الله اطلاع ورکړه چې صاحب یو خط روان دی مکې ته نبي علیه السلام له جبریل علیه السلام راغی یو خط روان دی مکې ته او ستا جاسوسي پکې شوې ده د مکې مشرکانو ته خط ونه رسي نبي علیه السلام درې صحابه حضرت مقداد رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه او حضرت زبیر دا درې واړه یې راغوښتل وی لاړ شئ روضه خاق یو علاقه ده هلته لاړ شئ یو ښځه د دا نمونه شکل یې دی داسې یو غټه ښځه ده
او داسې مخې دی او داسې ویښته دي، هغې سره یو خط دی، هغه خط دی فورا وصول کړي او مال یې واپس راوړه. ښځه خو په خط نه پوهېږي چې څه دي پکې، خو فورا تې ماله خط راوړی. دا صحابه لاړل، بخاري شریف کې حدیث دی، اسونه ځغلوي هغه روضه خاک چې کوم ځای ورته حضور پاک ښوولی و هلته ورسېدل. هماغه شکل کې ښځه پیدا کړه. قافله کې روانه ده، دې ښځې ته ویې دې خوا شه، وی تا سره خط دی؟ او نه ما سره خط نشته. وی در سره دی؟ وی قسم دی که را سره. دی واپس شو. چې واپس شو یو بل ته وی هلکه وی دا هغه ښځه ده چې حضور پاک یاده کړې ده که نه ده؟ وی ښځه خو مغه ده. وی حضور پاک خو دروغ نه وی، دا دروغجنه ده. خط ورسره دی، راځئ دباوه یې، بیا ور وګرځېدل، خورې یا ترورې راوباسه خط. نشته را سره خط. وی نه زمونږ ته زمونږ پیغمبر ویلي دی چې دې سره خط دی، هغه دروغ نه وایي. یا به خط راوباسي یا د ټول سامان لټو، جامې در وباسو، جامې ته نیستې خو دمکي وله چوله. ښځه چې پوه شوه چې خط خو اوس مانه خامخا اخلي، نو هغې خط په کمسۍ کې پیلی و. د کمسۍ تارونه نه دي، دې کې دننه بند کړی و بیا پیلی و لکه مدې چې سړی غړي، او هغه کمسۍ شاته په بڼه کې منډلې وه چې ښه محفوظ یې چاته پته مو نه لګي. دغه ځای نه څوک څه خبرې. بس چې پوه شوه چې اوس خو دا صحابه مانه خط اخلي، نو بډې ته یې لاس کړی، کمسۍ ته یې راوویسته او کمسۍ اوس پړده او د هغې د ویښتو د میندې خط راوویسته. خط یې ورکړه دغه صحابه وله. هغوی خط نبي کریم صلی الله علیه وسلم لره ورسو. خط د چا د طرف نه؟ د حضرت حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه صحابي د طرف نه. فورا یې هغه راوغوښت، دلته راشه کېنو. حاتبه ما هذا، دا څه دي؟ ته ما نه وي چې خبره به پټه ساتې؟ دا جاسوسي کړې، خط مه کېته لېږې چې د مسلمان د طاقت نه دشمن خبر شو، خو دشمن به تیاري اوس کوي. دا خو لوی مصیبت دی. د جنگ حکمت عملي دا ده چې دشمن به نه خبره. دا دې څه کړي؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحابه مجلس کې ناست دي، سترګې سرې شوې، وی د الله رسوله ما ته حکم کوه د دې منافق نه سر وه، دې خو زموږ رازونه فاش کوي. نبي علیه السلام ته یې کښېنه په قلار عمر، لږ صبر وکړه، لاول به د خبرې معلومات کې. داسې اوس هم د حکم د شریعت دا دی، که د چا متعلق څه شکایت راشي نو لاول تفتیش وکړه، معلومات وکړه. داسې نه چې معلومات دې نه کړې او په ناخبرتیا کې مسلمان ته ضرر ورسوي. بعضې وخت یو خبر په غلط فهمۍ کې راشي، غلطه خوره شي. نبي علیه السلام ورته عمر لږ چپ په قلا. حضرت حاتب څه وایي؟ وایي د الله رسوله زما خبره وره او تلوار مه کوه، زما خبره غلطه وه، زما سر حاضر چې څه دې خوښه یې وکړه، خو زما خبره وره. وایي وایه خط دې لیکلی دی؟ وایي او صاحب ما لیکلی دی. خط زما ولې دې لیکو؟ وایي صاحب په مکه کې زما بچي دي، ښځه مې ده، مال مې دی، زه دلته مسلمان راغلی، مال بچ اهل و عیال رشته خاندان نه خو لکه اهل و عیال او مال دا زما په مکه کې دي. ویریدم چې که ته اوس په مکه حمله کې نو هسې نه د مکې کافر دماغه بچي مړه نه کړي، ښځه مړه نه کړي چې ښه مسلمانان په مونږ حمله کوي، حاتب هم پکې دی، نو دی دې په مونږ حمله کوي، یو بچي دې دلته مزې کوي او ښځه دې دلته یو مال دې دلته وي. ویریدم چې زما بچي راله مړه نه کړي، ښځه راله مړه نه کړي، مال راله لوټ نه کړي. او صاحب تا سره چې څومره صحابه دي نو د هغوی که د چا ښځه بچي په مکه کې دي نو محفوظ دي، ځکه د هغوی قوم شته. زما په مکه کې قوم نشته، د باره راغلی سړی، ستا د صحابه قوم شته هلته، قریش دي، قوم یې دی. نو که د چا ښځه بچي هلته وي نو د هغه قوم له وجې ښځه بچي محفوظ دي، مال یې محفوظ دی، قوم یې شته. زما قوم نشته، د باره راغلی په مکه کې اوسېږم، نو زما یریږم چې زما بچي راله مړه نه کړي، ښځه مړه نه کړي، ځکه مې دا خط ولېږه. او صاحب ته خط وګوره، خط کې مې لیکلي څه دي؟ خط یې ناشنا خط لیکلی دی. وی قسم مې دی د الله په ذاتي که دا خط ما په دې خیال لیکلي چې زه د اسلام نه مرتد یم، یا زما اسلام سره دشمني ده، یا مې تا سره دشمني ده، اهل اسلام سره دشمني ده، په دغه ښځه بچو ویرېدم نو دا خط مې ولېږه. مرتد نیم، خارج د اسلام نه نیم، اوس باقي ستا خوښه ده. حضرت عمر فاروق بیا جذباتو کې د سترګې سرې دي، وی د الله رسوله پرېږده ماته دا سر، دا سر ته وه
دا غلطي ولې کړې ده؟ نبی علیہ السلام څه فرمایي؟ الله اکبر. ای عمر تا ته پته نشته چې دا حاطب څوک دی؟ دی مروي سروا انه شهد بدرا، دا بدری صحابي دی، د بدر غزا کې شرکت کړی دی او د بدریینو متعلق الله اعلان کړی دی لعل الله اطلع الى اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. بدریینو متعلق الله اعلان کړی دی چې اے بدریینو چې سمو خوخی کوي ما بخلې. هغې چې څه کړي دي کم کردار یې کړی دی په مخ د ځمکه به مور راوړې داسې ونه کړي. بې سرو سامانۍ کې وسله نشته او د کجورو په ډانګونو د زرو کافرو مقابله کړې ده. جامې یې شلېدلې وې، څپلۍ یې نه وې، خپې بلې خپې تللې دي د مدینې نه مکې بدره پورې. او د پلار مقابله یې کړې ده، د رور یې کړې ده، د زوی یې کړې ده، د تربور یې کړې ده. داسې نه ده پلار زوی سره مقام مقابل زوی پلار سره، خورایي ماما سره او ماما خورایي سره، رور سره او تره واره سره. داسې مقابله د خلکو کړې ده. د بدریینو متعلق رب العالمین فیصله کړې ده. بس اعملوا ما شئتم. دا مطلب نه دی چې ګناه کوئ نو ستاسو خوښه ده کوئ. دا یو انعام دی د الله د طرف نه، یو اکرام دی د الله د طرف نه. او زه به در یو مثال درکړم. الله قرآن شریف کې فرمایي د بدریینو متعلق رب العالمین فرمایي د بدریینو متعلق چې اولئک كتب في قلوبهم الإيمان. اولئك كتب في قلوبهم الله د دې زړه کې ایمان اچولې دی، محکم دی. او بل ځای کې الله فرمایي لقد رضي الله عنه ورضوا عنه. الله دین خوشاله، دوی الله خوشاله. زړه کې ایمان پروت دی. داسې مثال دی لکه صفا سپینه تیږه کاڼی. په کاڼي که هر څومره کرښې راکاږي داسې کاڼی چې داغ پې نه جوړېږي. په دې باندې چې هر څه دوی کوي ایمان دونه مضبوط دی چې په دې د ګناه داغ نه لګي. او که معمولي دوړه پې پرېوته په دې کاڼي نو دا به معمولي کپړې سره پاک شي. خیر او دوه قسمه مریضان دي، دوه قسمه. یو هغه بیمار دی چې هغه نزله او زکام یې دی، دننه ټیک دی، اینه ټیک ته، زړه ټیک دی، پړپوس ټیک دی، ګردې ټیک دی، او څه ورته ویل کېږي وینه ټیک ده. دننه چې څومره نظام دی څومره اندامونه ټول ټیک ټاک دي. لږونې نزله ورته ولګېده، زکام ولګېد، د هغې نزلې زکام علاج څه دی؟ دننه خو ټیک دی که نه، لکه جوشانده وخوري بس خبره ختم. یو ډسپرین ګولۍ واچي چې لږ دا پوزه نرمه شي او دا زکام دا نزله ختمه شي، په اسانه به ختم شي. پوټی نه غوندې لږه نزله راله، یا پوټی غوندې په سر دل راغی، لږ غوندې دل راغی. دننه دماغ ټیک دي، رسولی نشته په دماغو کې، غوږونه ټیک دي، پوزه ټیک ده، لږ سرخوږي د پیالی چې مسکینه سرخوږي ورسره ختم شي. دقه مثال د صحابو دی. دننه مضبوط ایمان مضبوط. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. روحاني طور د دې زړه ټیک پاک صفا، د دې پړپوس ټیک، د دې ګردې ټیک، د دوی ایمان کې چې دننه څه دي بالکل صفا پاک دي. که معمولي غلطي راشي داسې مثال دی لکه معمولي سرخوږی او هغه پشنچی هم ختمېږي، تورې کاوې سره هم ختمېږي، یا معمولي زکام د جوشندې پوڼۍ سره هم ختمېږي. نو دې نه که معمولي غلطي کېږي که نه پوټۍ نه غوندې غلطي، نو الله تعالی فرمایي چې د دوی معمولي غلطي م کراله نو ان الحسنات یذهبن السیئات. منځ یو که ختم شو، ذکر و اسکار یو که هغه ګناه ختمه شوه. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. که غلطی شو توبه وباسي الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. نو د دغه بدریینو صحابو مثال د هغه چا دی چې دننه په وجود جوړي معمولي زکام یا سرخوږی راشي او په یو ډسپرین ګولۍ هم ختمېږي. نو دې منځونه کوي، روجې توبې وباسي، هغې سره ګناه ختمېږي. خبره خلاصه ده. او د منافقینو د کافرو مثال څه دی؟ فی قلوبهم مرض. د هغې دننه زړه کینسر والی دی، زړه والونه بند دي. د هغې جګر اینه څخه د کینسر لګېدلی دی، د هغې پړپوس څخه د کینسر لګېدلی دی، د هغې ګردې خرابې دي، کینسر لګېدلی دی. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هغه کینسر زیاتېږي روز پر ورځه، هغه پړپوس نور هم څښا کېږي، هغه ګردې نور هم څښا کېږي، هغه اینه نور هم څښا کېږي، هغه زړه والونه نه اپریشن ډاکټر وي نه کېږي، دا نور هم څښا کېږي.
فزادهم الله مرضا ناغوی داسی بیماری ده چه اگا ختمی دو والا اپا ڈسپرین گوڑے نا ختمی گی دا دنیا دارو ورکی اگا نا ختمی گی اگی که چای نمسکی او دا دنیا گوڑے ام خوری اگا نا ختمی گی نزد زکام نر چی پا جوشنده با ختم شی نو دا بدرین و دا منافقین و دا مثال حاطب منافق نده دا غزل پاک ده کتب فی قلوبهم الایمان لک ایمان پروت تے لوگو دے صبر کوا عمرہ حاطب اولی دی کڑی دی ویسے پدی وجہ میں کڑی دی خط گورا خط ناشنا لکلی دی دا خط الفاظ در توید خط کی لکلی دی حضرت حاطب یا معاشر قریش اے دا قریش اڑالی فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم پیغمبر علیہ السلام در روان دے بجیش یو لخکر دے وسر نبی علیہ السلام در روان دے یو لخکر دے کل لیل دا شپا توری دا سی لخکر دے چی دا طول ازمکی تورا کردے دا لخکر دا لرے دینا دا سرون تک توری میدان تک تور خی لکا شپا چی راشی و طول خورشی دا قرنگی پا ازمکی دا لخکر خور دے بیت بی لخکر دے یسیرو کسیل او دا سی روان دے لکا دا سیلاب پشان بیگی پا تیزے در روان دے او سیلاب چرا چکو دنیا غر کئی پریدینمو غر کئی بو فواللہ لخکر و سرخ مضبوط تے لکا سیلاب پشان دیر زیاد وکا لخکر و سرنیر پیغمبر سرا فواللہ لو جاکم وحده لنصر اللہ وانجد له وعدا کدی یوازم درش اللہ بے مدد کئی کدی یوازم درش اللہ بے والا وعدہ پورا کئی اللہ و سر وعدہ کرد او اللہ بے مدد کئی دا خود دنیا لخکر دے وسرا فانظروا لانفسکم والسلام او سوچ کوئے چی سم خوخی سلام علیکم خط داسی لکلے دے یو خوی پا کافر و روب ورا چولے دے پیغمبر علیہ السلام جی نبی علیہ السلام سر دے دوی لخکر دے در روان دے او بل طرف تے دا متویلی دی کدی یوازی میں اللہ بے مدد کی بدر کی مدد کرے دے نو روب ام دا مسلمانانو قائم کرے دے یو طرف تا او بل خوی کافرو تا دا خبر مخکارا کرے دا چی گوری ماج تاسو تراس فاش کدے نبی علیہ السلام ظاہر کے جاسوسی غندے دا ظاہر کے چی زما دا بچو گور حفاظتو کے زما دا مال حفاظتو کے دستاسو مرگرم ظاہر کے دا خی او پا حقیقت کے دا پیغمبر علیہ السلام و دا مسلمانانو روک پا غیے چولے دے ویدہ اللہ رسول خط تمہیں گورا ما خود پروک پستا ورا چولے دے خود ظاہر میں دا سے خطو لے گا چی زما بچی و زما مال و خود بچی او استا خدای کارو ککن زما کارمو شو ستامو شو زما دو شو چی خدا باغوی تاوی چی حاطب خطرہ کرد اغیب پا ما گمان که چی دا زمون مرگره ده زما بچی محفوظ او ستا کارمو شو خد دل واپس راغی دا اگوی رو خبر نشو حضرت عمر بیا جوش که ده صاحب ما تے پریدا نبی علیہ السلام ای باس قد صدقکم تاسو تے رشتیاوی دی ولا تقولوا له الا خیرا دتا بدن پس گوله سره سو پیغورو نکے سوک دو نوائے چی تا دا خط والے لے گے پیغورو تاو نکے دا سوچے مسلمان دے حاطب غق بہتا رکے بدری دے لیکن قرآن شریف کے رب العالمین آیت نازل کر یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ اے مسلمانانو کافر ستاو دشمن دے و زمان دشمن دے نو خپل دشمن و زمان دشمن سر دوستانے منی سے پم اعتماد کرے دوستانہ اپنی تم جوڑا چیز استا دوست کافر چت استا دوست کے دینش او دا حقیقت ہم دیرون دا یو منگ دا پارے یو سبق تے من طول عمر کافر اللہ سور کرے دی امریکی تا مکاسا نیولے دا زولے متسوال نیولے دی کچکول مرتسوال تا نیولے دی برطانیہ تا کچکول سوال تا نیولے دی فرانس تا من کچکول لاس تا نیولے دی کافر تا من سوال تا ناسو چیز من مددو کا وی نبی علیہ السلام واللہ اللہ وی لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء دی سر دوستانی مت ہوئے ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار تلیفو ندری جو سمر کافران دی نیٹو پہ شکل کے دا افغانستان دا مسلمان خلاف لگیا سازشو نکے اور پراچ دی ورطا ستا پا ملک لگیا ستا خلاف سازشو نکے ستا پا ملک ستا دا ٹنبب خلاف سازشو نکے ستا پا ملک ستا دا قوم و ستا دا پختون و دا وطن خلاف سازشو نکے کافر دوست کے دی نشی زمان حکمران طبقہ نا پوئی دی نپوئی گی قبلہ والا خدای کعبہ مقرر کرے دا او دوی مخ امریکے تا کرے دے کعبے تا ولی مخ نہ کوئے کعبہ دا اللہ نم دے اللہ تا مخ کے اللہ نو غوالے
هر څه به دله خدای درکوي. نو مونږ خدای پرېښی دی، خپل طاقت مو پرېښی دی. مسلمان سره څه نشته؟ سره زر د مسلمان سره دی، تیل د مسلمان سره دی، ایمانی قوت د مسلمان سره دی. ستا ټول دریاب نهر سویس، ستا ټول چې د یورپ دواړه حصې پې میلاویږي، دا ستا د مسلمانانو ملکونو په منځ کې دی. دا نهر دې بند کړه، یورپ دوه دی خو بندی به یې څوک؟ مسلمان خو په خپلو عیاشو کې پروت دی. دی خو د سرو زرو تماچې ګرځوي. دی خو فوج کې لیبیا والا خپل فوج کې ښځې برتې کړې وې، خاص کمانډوز د قذافي ښځې وې، د سرو زرو تماچې. حسني مبارک 100 ټنه سره زر د هغه د محل نه برآمد شو. او ستا د مسلمانانو د عربو ممالکو په کیربونو ډالر نن د امریکې په بینکونو کې پراته دي. او ستا تیل مفتو کې فری هغوی استعمالوي. ستا د قطر او ستا د بحرین او ستا د سعودي او د نورو ملکونو مفت تیل هلته روان دي. طاقت ستا د مزې په هغوی کوي. تا ځان لاړو طاقت جوړ نه کړ، تا ځان لاړو نه دفاع وکړل او نه دې ځان لا میزایل جوړ کړو، نه دې ځان لا د پیسه د سره شته، هر څه د سره شته، او ته غافل پروت یې. خواب خرگوش چې ورته وایي، په هغې کې ته غافل پروت یې، مزې کې او خپل عیش و عیاش کې او هغه در کې لګیا دی لکه وینه چې په لرګي کې لګیا دی او ډډې کې او ختم یې کړي. دقه رنګې مسلمان کې نښتې دی نښتې دی نښتې دی نښتې دی. نن که غواړي دا ټول ملکونه نه په یو ساعت کې غشتی شي. ایمان خدای دې زموږ ایمان محکم او تازه کړي. یو آیت باندې که مسلمان عمل وکړي، یو آیت باندې هر څه به ټیک ټاکي. کافر د مختلفو نظریو متحد دي، مسلمان خدای یو، پیغمبر یو، قرآن یو بل سره مختلف دي، د یو بل په وینو نه صبرېږي. دا آیت نازل شو. بهر کیف حاتب ابن بلتعه خو معاف شو او خدای والا بیا د دې جیبه سیله ورکړه. دغه حاتب ابن ابي بلتعه چې خط یې لیکلی و چې څوک دا ونه وایي چې ګنې دا غیر دین دی او اسلام نه وتی دی. اسکندریې ته چې نبی علیه السلام شاه اسکندر ته خط لیکه، دې حاتب لی ورکړ دا خط یې اوس چې پته ولګي چې دا ګور رازدار دی. پس یو غلطي وچه خبره ختم. لږ اوچېغلی شو، الله آیت نازل که کاوه چای پې وسکلی شو، سردردې ختم شو، جوشانده پې وسکلی شو، زکام ختم. نبی علیہ السلام مبارک په 10 هجری کې، په 8 هجری کې، په 10 رمضان د مدینې نه ووت. صحابه سره 10,000 کسان دي، په لاره روان دي چې ابوا مقام ته ورسېد. یو 2 کسه راغلل، اوس کافر را روان دي، ډلې ډلې مسلمانېږي، په لاره را روان دي، څوک یو ځای نه څوک بل ځای نه. الله قرآن کې پیشنګویي کړې ده، اذا جاء نصر الله والفتح. دا الله مدد بدل راځي، صيغه د ماضي تحققا ده، دا الله مدد به راځي، زه به کامیابي در کوم. او دا کافر به ډلې ډلې راځي او مسلمانانېږي به ډلې ډلې. یو 2 کسان دي، یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی، د هغه نوم ابو سفیان دی، ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب. یو د ترور زوی دی عبدالله ابن ابي امیه، دا د پیغمبر صاحب ترور بی بی عتیقه د هغې زوی دی. دا دواړه د پیغمبر علیه السلام د ماشوموالي ملګري، یو ځای خلپوسې کړی او په بی بی حلیمې سره دا څنګه چې نبی علیه السلام پیس کړي دي، دوی هم څکلي دي، د هغې وروڼه هم دي او د ماشوموالي د لوبو ملګري هم دي، ترور دی او د تره زوی. او پیغمبر علیه السلام دوی ته ډېر زیات نصیحت کړی د ایمان. کافر دی اوسه پورې، تر دې حده پورې چې نبی علیه السلام به دعاګانې غوښتې چې دعا به یې کوله، خدایا ټولو خلکو ته د ایمان نصیب کو. الله زما د تره هغه زوی، زما د ماشوموالي، بعضې تره بچي یو بل نه لري وي، بعضې ډېر نږدې وي، زما د ماشوموالي ملګری دی، یا خدای هغه ته ایمان نصیب کا. زما د ترور هغه زوی عبدالله ته خدای ایمان نصیب کا. دا دعاګانې به یې کولې، خدای ته به یې ژړل. اتفاقا دا دواړه را روان دي د اسلام په نیت. پیغمبر علیه السلام لښکر سره ورسېد ابوا ته، را ورسېدل ابوا ته. نبی علیه السلام له صحابه په زیري را روان دي، مبارک ته شه د الله رسوله، مبارک شه، یوم وی مبارک، بلم وی مبارک، بلم وی مبارک. وی څه چل دی؟ وی صاحب هغه چې تا چاله دعاګانې کولې هغه خدای مسلمانان کړ، دا روان دي. وی څوک؟ وی یو د ترور زوی دی عبدالله ابن ابي امیه، یو د تره زوی ابو سفیان ابن حارث. وی اره روان دي، ایمان راوړي. وی چې ما ته را نږدې نه شي، د هغه ایمان نه قبلېږي، بلکل چې را نږدې نه شي. صحابه حیران شو چې د الله رسول اوسه پورې دعاګانې. وی بس پورې نورې خبرې به نه، خو دا دواړه چې ما ته را نه شي بلکل، د ایمان بلکل نه قبلېږي.
صحابه سپارښونه شروع کړل چې دا اوس نبي هم دې وخت غصه دی په څه وجه خفه دی او دا دواړه خو اوسه پورې ولا خدای ته جړل او چې ایمان ته راځي اوس یې نه پرېږدي سپارښونه ما ته به نه کوي سپارش په دې سفر کې د نبي علیه السلام سره حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور بیبي هم شامله ده اراله نبی علیه السلام ته وی د الله رسوله وی په پردو رحم کې په خپلو نه کې پردي دې راوستل مسلمانان شو او د خپل راځي مسلمانېږي نو هغه نه پرېږدي د الله رسول رحم پې وکړه وی ام سلمې دې زما ډېره بېعزتي کړې ده او څنګه یې کړې ده وی دا ابو سفیان زما رتره زوی دی زما د دوستانې ملګری زما د ماشوموالي ملګری او دته ما ډېرې دعاګانې د دپاره کړې دي نو د زما خلاف نظمونه جوړ کړل شعرونه یې جوړ کړل او په مکه کې به یې ډمې ګډولې وغه شعرونه به وې او د ده شعرونه نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي چې د ما بدې پکې ویلي دي ما ته پکې کنځلې کړې دي ما ته پکې سپکې ویلي دي نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې ډمان ګډېږي او هغه نظمونه ما پسې وایي ما ورته وی چې ابو سفیان که بل چاته پته نی تا ته ګورې پته را چې زه دروغجن یم رښتونی مسلمان یم نو ته ولې په ما باندې ایمان نه راوړې ته ما ولې نه منې څه چل دی ما ته ووایه که تا د دې نه مخکې د دروغجن لیدلې تا ته پته نشته زه د خدای پیغمبر یم وی ده ما ته وی چې که ټوله دنیا دې ملګري شي او زه به دې مخالف یم او زما پرېږده زما د ذات په حیثیت د پیغمبر یې زه کنځل یم پیغمبر لفظ ته یې کنځل کړي دي رسول لفظ ته کنځل کړي دي او په شعرونو کې کړي دي او ډمان ګډ کړي دي څنګه دې معاف کړم او دا بل چې دی ترور زوی مې دله کېناستم چې د ترور زویه تا ته پته چې زه رښتونی او تا ته پته چې نجومیان کاهنان ګورې دا دې لګیا دي چې دا د آخرې زمانې پیغمبر دی او دا نه غواړم څه بادشاهي نه غواړم پیسه نه غواړم یو ټکې د نه غواړم چې د دې کاڼو عبادت مه کوې ستا پکې فایده زما پکې څه دي د خدای پیغمبر وی ده زما د خدای هتک کړی دی او د ما ته څه وی ګوره دا دلیل ما ته مه وایه ما ته پته راته رښتونی ما ته پته راته پیغمبر بیا دې نه منم او که دا خدای ما ته د اسمان نه خط راولیږي که نه او ما ته ښکاري چې دا خط د هغه ځای نه را روان دی او زما په نوم یې لیکلی دی او ما ته وایي چې په دې پیغمبر ایمان راوړه بیا هم نه راوړم وایو دې دپاسه دا معاف کړم بس صحابه پوه شو چې واقعي حضرت ام سلمه ډېره هوښیاره وه دا دواړه ځان له کوي داسې وکړې چې حضور پاک غصه دی که د هغه د ذات بېعزتي کړې وه څه به یې نه ویلې خو تاسو د الله بېعزتي کړې ده تاسو د رسول بېعزتي کړې ده خو پیغمبر علیه السلام کې رحم ډېر زیات دی که ور مخامخ شو هېڅ به درته ونه وایي هغې وایي چې مونږ ایمان راوړی دی مونږ مسلمانان یو که اوس قبلئ که نه قبلئ که مو وجنې او که پرېږدي مونږ واپس نه ځو خبره خلاصه ده نو غړه کې ایمان پروت دی اوس ستومانه وي چې څه شوي دي وی خلاص وکړې لاړ شئ او نبي علیه السلام ته مخامخ ودرېږې او حضرت یوسف علیه السلام رونو چې څه ویلي هغه ورته ووایه د یوسف علیه السلام رونو خو یوسف علیه السلام کوی کې وغورځاو ظلم یې وکړه انتهایي زیاتې یې ورسره وکړه کوی کې وغورځاو یوسف علیه السلام خدای د مصر بادشاه کړه هغه رونه یې لاړل غلطې غواړي هغه رونه دوباره ځي غلطې غواړي هغه رونه درې باره ځي او چې سنګ مخامخ شو او پته ورته ولګېدله چې هو دا خو هغه یوسف دی دا خو زمونږ غرور دی مونږ خو یې دی کوی کې وغورځېد او مړ شوی به د ده خو به اندامونه هم نه ښکاري پته به هم نه لګي دا خو مغه یوسف دی اوس بادشاهي خدای ورکړې ده هر څه ښکاره شو چې دا مونږ څه ظلم کړی دی هغه ته بادشاهي ده نو وروڼو ورته څه وی او د سره وجې نه یوسف سره دا ظلم کو علیه السلام سره چې وی دله بیا خوب یې لیدی که نه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ای بابا خوب مې ولید چې 11 ستوري او سپومې او نور دا ما ته تعظیم کوي ما ته ښکته شوي دي ای بچې لا تخصص رؤیاک على اخوتک دا خوب دې رونو ته ګورې بیان نه کړي دا 11 ستوري ستا دا 11 رونه دي او دا نور سپوږمۍ یو زیم یو د مور ده یو وخت کې به مونږ ستا تعظیم کوو تا ته به ټیټېږو تا ته به ښکته کېږو ګوبر ته ښکته کوو نو که دا رونه د دې نه خبر شي چې ښه د یوسف کشر به مونږ تعظیم کوو نو یکیدو لکه کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین سکیم به درته جوړ کړي ګوره شیطان د انسان دشمن دی شیطان به دوی ولم څه سکیم به درته جوړ خوب راس فاش شو
همدقې وجې نه چې ښه د یوسف ته به مونږ ټیټېږو د کشر ته به مونږ ټیټېږو د مېرني رور ته به مونږ ټیټېږو دا چېرته کېدی شي نو کوی ته یې وغورځو نو چې معامله پته ولګېدله نو بیا امقه وایي یوسف علیه السلام ته څه وایي دا رونه وی ای رورې تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين زمونږ د الله په ذات قسمي چې تا له خدای په مونږ بهتري راکړې ده ته بهتري ښه مونږ چې ته ولې په مونږ غورې الله درکړې ده بس خبره خلاصه ده مونږ منو هغه وخت هم نه منل اوس منو تا له خدای په مونږ بهتري درکړې ده او مونږ نه غلطي شوې ده چې څه مو کړي دي نو یوسف علیه السلام ورته څه وایي او ته یغفر الله لکم وي خدای مو بخښه معافی نو تاسو هم لاړ شئ ورته دغه ووایئ نو دې دواړه رالل نبي اسلام ته مخامخ ودرېدل نو حضور پاک داسې مخ واړه نو دې خوا رالل ودرېدل نو هغې ته دې خوا مخ واړه نو دې خوا رالل ودرېدل نو داسې ته مخ واړه نو بیا رالل نو دغه آیت یې ورته وي تالله لقد آثرك الله علينا ای محمد صلی الله علیه زمونږ د قسم په خدای وي چې تا له خدای پیغمبري درکړې ده په مونږ غوره وین كنا لخاطئین که مونږ هر څه کړي دي مونږ غلطي کړې ده خو چې دی اوی نبي صاحب ورته مخ مبارک را وګرځه لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم هغه چې یوسف علیه السلام رونو ته څه ویلي حق یې وی زه هېڅ ملامتیا د باندې نشته خدای مو بخښه معاف شو په لاره را روان دي ابو سفیان چې د مکې دا کم سردار دی حضرت عباس رضی الله عنه او داغه ټول خاندان دا نبی علیہ السلام له مخې رالل دا په مکه کې پټ مسلمانانو نبی علیہ السلام د هجرت اراده کړې وه خو نبي صاحب ته مکه هجرت ما ته به د مکې د خلکو جاسوسي کوي چې ورته پته ولګېده چې نبی علیہ السلام خو را روان دی نو دې سره د خپل خاندان پیغمبر علیہ السلام له مخې راغی حضور پاک ته هرکلی ووایي چې تلل په لاره روان دي ابو سفیان چې کوم د مکې سردار دی او بدیل ابن ورقا دا د مکې په سردارانو کې بل سردار دی او یو دی حکیم دا بل سردار دی پراپګنډه شوې وه چې مسلمانان را روان دي او په مقام لکئ دوی په خپله راووتل چې مونږ ګورو چې دا خبره پراپګنډه ده او که رښتونکې ده چې دوی په لاره ګرځي او تپوسونه هم کوي رالل یو ځای کې اور ولید چې لوګي ولیدل لوګي ملګري ته ویل که دا لوګي د څه دي دا خو داسې ښکاري لکه چې د عرفات میدان دی عرفات میدان کې به خلکو غوښې پخولې لوګي به اوهو وي دا خو یاره وي دا فلانکي قوم جوړ تنورونه اچولي دي نه نه وي دا هغه قوم نه دی هغه لږ دي دا خو ډېر لوی لوګي دي په دې سوچ کې دي ګرځي چې د پیغمبر علیه السلام څه څوکیدارانو هغې پې نظر شو چې هغې یې ولیدل وي څه پوزیشن دی ابو سفیان پته به دې لګي ولې وی مسلمانان را روان دي لښکر دقه دې رانږدې اوس به څه کېږي بس په دې سوچ کې هغوی ونیول ګرفتار یې کړل حضرت عباس رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام په قچره باندې سور دی هغه ولیدل وی عباس څه به کوو وی راځئ ما سره نبي علیه السلام لمبوزو بل علاج نشته ابو سفیان اوس دې وخت کې مقابله نشی کولی وی بس مونږ ته هم پته ده مونږ نبي علیه السلام لبوزه دی ورپسې د عباس د مخکې رضی الله عنه دی کې حضرت عمر ولیدل چې ویلې د لکه داسې پورې څوک دی وی دا ابو سفیان دی او ښه بس تورې ته یې ګوتې کړې وی که نبي علیه السلام له ورسېدل خو بیا بچ دی اوس خدای دې کړي چې د هغه نه مخکې ما تورې راشي خو چې ابو سفیان ولیده چې عمر دی بس اسونه یې وځغلول هغه ورپسې نښتی دی منډې دي منډې دي منډې دي عباس رضی الله عنه ته شا بیا ګوره راتښتی راپسې داسې وخت کې نبي علیه السلام له ورسېدل چې حضرت عمر ورپسې بس قریب ورسېدي د الله رسوله د خدای د درې دشمنان دي او ماته یې پرېږده ماته یې پرېږده ګورې دوی مونږ تباه کړي احد کې په خندق کې او فلانکي وخت کې او فلانکي وخت کې وی عمر په قلار کښېنه بس وی زه هم په دقې پوه ومه چې که تا له راورسېدي بچ دي ډېر مې اسوه پسې راوځغلو چې زما د تورې لاندې به چې خو بچ شو رانه نبی اسلام ابو سفیان ته اسلام ورپېښ کړ ابو سفیان ته خو ډېر هوښیار دی اوسه پورې ستا سوچ نه دی راغلی ته په دې نه پوهېږې چې دا بوتان او دا کاڼي تاسو په خپل لاس جوړوئ سجدې ورته کوئ وی د الله رسوله دا خبره دې ټیک ده بلکل مونږ په دې کې په غلطه یو نو وی زه درته اسلام پېښ کوم مسلمان شه یاره وی ستا پیغمبری کې مې لا شک دی نشم مسلمانې دی امن راکا وی امن مې درکړ هېڅ ته نه وی
حالانکې نو که بل څوک وی که نه وی به چې بوجه کې یې واچوي او چې سم خوښ یې ورسره وکړي. ولې احد کې اویا صحابه کرام د دوی د لاسه شهیدان دي او دوی په مخ په مخ نبي علیه السلام ته ابو سفیان رضی الله عنه ودرېد، مخ په مخ، او پیغور یې نبي علیه السلام ورکړی، پیغور سخت پیغورونه یې والا ورکړل. او ستاسو د مړو نه پوزې پرې کړي دي غوږونه، وی دا اډر ما نه دی کړی خپل فوج ته، خو ګورې خپم پې نه. او هلته کې اعلان وکړه اعلو هبل، هبل د دوی بوتو، هبل زنده باد. دا پیغمبر په مخ کې پیغورونه ورکړي دي. او د ده بیبي حضرت هندې رضی الله تعالی عنها په احد کې د حضور پاک د تر سره څه نه دي کړي. که بل څوک پې نه وی به چې ونیسئ او د قوم مشر کې یو ځل څوک مړ کړي ټول قوم منتشر کېږي، مشر ولا په ګوتو ورغلی. لیکن حضور پاک ورته څه وایي؟ ابو سفیان بالکل ما امن درکړ، هېڅ به درته نه ویم. عباسه دې بوز خپله خیمه کې په شپه وکړه، نصیحت ورته وکړه. حضرت عباس ټوله شپه ورته نصیحت وکړه، ابو سفیان ته مهرباني وکړه مسلمان شه. یاره وایي ټیک ته چې بوتان ما ته هم پته ده چې په درو غږي، خو د نبي علیه السلام نوم یې واغې چې د اسلام د ده پیغمبری کې مې له زړه تردد کوي، دا نشم منلی. سار وخت را وخت نبی علیه السلام لا وی صاحب د ابو سفیان قدر وکړه. عباس ورته وایي دی د مکې سردار دی، وی څه قدر یې وکړم؟ وی څه قدر ولا وکړنو؟ وی ښه دا د قدر شو چې دی معاف دی، او که د ده کور ته څوک دن نه شو ام معاف، د ده حجرې ته څوک دن نه شو ام معاف. ابو سفیان وی صاحب زما حجره خو وړه د ټول مکه خو پکې نه ځایږي. وی څه غواړئ؟ وی ښه ده چې چا ځان پسې دروازه بنده کړه او جنګ نه کوي ام معاف، ام په امن. وی نه صاحب داسې هم نه کېږي. وی ښه چې څوک جومات د بیت الله ته راغی غم معاف. بس دی؟ وی او بس وشوه خبره، ځکه نو اوس خو مسلمان شه. نو ابو سفیان وی هغه وخت مې ایمان راوړه خو د نازله نه، لکه مې د ایمان نو ټول عمر یې دښمني کړې ده د نبي علیه السلام سره. حضور پاک لال مکې مکرمې ته ور داخل شو، او چې مکې ته ور داخل شو نو هغې کې معاملان وشو چې کم خلک د ابو سفیان کور ته ننوتل ام په امن دي، او که کم خلک خپل کور کې دننه بند پاتې شو د ام په امن دي، او که کم د بیت الله جومات ته رالل ام په امن دي. لږ معمولي غوندې د خالد بن ولید سره د بعضې کافرانو یو جلپ وشو، په هغې کې یو څو صحابه شهیدان شو، څو کافران پکې مړه شو. نور جنګ په مکې مکرمې په فتحه کې نه دی شوی. مکه مفتو کې خدای پاک مسلمانانو له ورکړه. لیکن چې کمې ښځې دي هغوی څه وایي؟ هغې وایي چې مونږ ته پته ولګېدله چې مسلمانان خو را روان دي، حمله به کوي. وایي مونږ رپېدو، ځکه د مکې ښځې خو د ډېر لوی قوم سره تعلق لري. مونږ یریدو چې نن به مسلمانان راځي، مونږ سره به څه کوي؟ دا خو زمونږ دشمن دی. هغې خو د مسلمانانو د اخلاقو نه نو خبر چې د هغوی څه اخلاق دي. نن به راځي زمونږ عزت به لوټ شي، او زمونږ د لوڼو عزت به زمونږ په مخ کې لوټ کېږي، او مونږ به وینځي کېږو که څه چل به را سره کوي. وی ډېر ګبره وو، ډېر داسې ګبره وو چې یریدو، ځکه د عزت خلک خامخا په خپله بې عزتۍ خفه کېږي. هغه د عزت خلک وو، که کافر هم خو د لوی خاندان خلک وو. وی مونږ دروازې بندې کړې وې چې په دیوالونو مسلمانان راوړي، او چې نن یې څه خوښوي مونږ سره به کوي. وی هېڅ پته ونه لګېده، خاموشي ده، دروازې بندې دي. وی مونږ بچو ته وی چې بچو بار وځئ وګورئ چې دا پراپګانډه ده او که دا مسلمانان یقینا راغلي دي. ځکه نه شور شته، نه جنګ شته، نه چغې شته، نه زمونږ کور باندې څوک رالل، نه چا ډاکه وغورځوله، نه څوک داخل شو. وی بچي م دروازې م غلې غولې په یره کوله وکړه، بچي بار ووتل، دا وګرځېدل په منډه منډه رالل. مسلمانان خو راغلي دي، څه کوي؟ وسلې یې ښودې د بیت الله طواف کوي، طوافونه کوي، هېڅ نشته. او ښځې د چا په کور ورغلي دي، د چا په کور یې حمله کړې ده، د چا په عزت نه ښځې خو بعضې بار ته روتې د تماشو له، او مسلمانان پورته ورته نه ګوري، ښکته ګوري. اوهو داسې مسلمانان، هغه خلک و مسلماني په هغې خلکو کې وه. د هغې خلکو په ایمان باندې به کافر مسلمانېدل. نن زمونږ څه حال دی؟ مونږ خو ډېر وایو چې مونږ د نبي علیه السلام امتیان یو، او مونږ د صحابهو په نقش قدم روان یو. په کومه نقشه مونږ لاړو؟ وایه صحابهو کې چې کومه حیا وه په مونږ کې شته؟ صحابهو کې چې کوم رحم و په مونږ کې شته؟ حضور پاک کې چې کوم رحم و په مونږ کې شته؟ مونږ خو ظلم کوو، مونږ خو زیاتې کوو. مونږ نه خو پردی ښځې په لارو کوڅو کې محفوظ نه دي. مونږ نه خو د سکول دا ماشومان چې مدرسې سکول نه چوټ شي دا محفوظ نه دي. مونږ نه خو پردی مال هم په حفاظت کې نه دی. مونږ نه خو پردی عزت هم په حفاظت کې نشته. مونږ خو پردی
پلار تم پلار نه وایو، دشمن ورته وایو. مونږ خو ګاونډي تم ګاونډي ونه وي، مونږ خو پردي بچي ته د زوی په نظر ونه کتل. دا خو مسلمانی نه ده، د مسلمانۍ طریقه خو دا نه ده. مسلمانی خو دې ته وایي چې ته د خپل بچي ته څنګه بچی وې، پردي ته به هم داسې بچی وې، او خپل مال ته په کم نظر ګورې، پردي مال ته به هم په هغه نظر ګورې، او د خپل پلار او د خپل تر چې کم قدر کوې، د پردي پلار او د پردي تره به هم هغسې قدر کوې. او چې څنګه ستا دا نه ده خوښه چې زما د خور زما د لور ښځې دې څوک حیا والي، نو ته به هم دا نه خوښوې چې د بل مسلمان د لور او د خور او د مور حیا دې ده واله. دا خو مسلماني نه ده. هغې مسلمان ته به کافرو قتل، نو اسلام ته به داخلېدل. نن زما د مسلمان اسلام ته خلک ګوري، واپس ته روان دي. د صحابو نقشه دغې ته وایي، دا چې کومه نقشه وه. لګیا دي په بیت الله کې خپل طوافونه کوي، لګیا دي خپلې عمرې کوي، وسیل ته یې ښودې دي. ولې؟ ځکه حضور پاک اعلان کړی د دشمن په قوم هغه خلک ورته نن ګیر دي چې په احد کې لوبې کړي دي په مسلمانانو. هغه خلک ورته نن ګیر دي چې د حضرت حمزه رضی الله عنه سینې چاک کړی دي، او د هغه شونډې پرې کړي دي، او پوزه یې پرې کړي دي، غوږونه یې پرې کړي دي. نن لاس لاندې دي، لیکن حضور پاک عام اعلان وکړ چې دا معاف دي. اثر یې څه شو؟ هغه ټول خدای مسلمانان کړل. هغه د مکې ښځې ټولې مسلمانانې شوې. د پیغمبر مقصد خدا نو چې بل مسلمان ته ضرر ورسو یا یو انسان ته ضرر ورسو. د هغه مقصد خدا نو چې پردي مالونه لوټ کم او غنیمتونه حاصل کم. د هغه مقصد خدا نو چې پردی ښځې وینځې کم یا پردي ماشومان غلامان کم. په دې مقصد خدا ټول غلامان کېدل. ښځو خو یې په یخې ده، دشمن ولا په ګوتو ورکړی، لیکن ټول یې معاف کړل. اثر یې څه شو؟ د مکې ټولې ښځې په بیړه مسلمانانې شوې، د مکې ټول ماشومان بوډاګان ځوانان مسلمانان شو، د مکې ټول غلامان مسلمانان شو. او همدغه خلک نبی علیه السلام سره دی نه پس ووتل د حنین جهاد لځي، همدغه د مکې کافران ووتل او صاحب د طائف غزا له ورسره ځي او د اوتاس غزا لځي. مقصد د پیغمبر علیه السلام همدغه چې خدای دا خلک مسلمانان کړي. او د جهاد مقصد سیرونو، د جهاد مقصد ظلم نه. که حضور پاک جهاد کړی دی، بعضې پکې مړه دي، نو چې د سړي وجود بیمار شي او زخمی شي او کینسر ولګېږي، نه هغه ګوته به پرې کوې که به نه پرې کوې؟ یو ګوتې ته کینسر ولګي دا به خامخا پرې کوې، یو لاس ته کینسر ولګي دا به پرې کوې. که دې پرې نه که نور وجود خرابوي. نو دا بعضې به پکې جهاد کې مري، دا بعضې کافر به خامخا مردارېږي. د دې مثال د کینسر دی. که دا نه شي د مسلمان د اسلام چې کوم وجود دی هغې ته تاوان رسېږي، خامخا به راځي. بهر کې مکه مکرمه فتح شوه ډېر په اسانه په رمضان کې په 8مه هجرۍ کې. او دې نه پس د مکې مکرمې د فتح له څه بعضې حالات دي انشاءالله چې آینده جمعه کې د هغې بیان وکړو. یو ملګری دی دلته کې مونږ راځي، هغه غریب بیمار دی، د سیټنګ نه پروت دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي. دین بیمار دی او کور والی هم زیړی دی، الله دې وله شفا ورکړي دواړو. او د دې وایي چې زمونږ امام صاحب ضعیف دی او کمزور دی، امامت هم نه پرېږدي، جمع نه کوي، محلهدار څه وکړي؟ نو به ټول محلې والا دې راغونډ شي، څه مشوره دې ورسره وکړي او په اتفاق سره دې یو مسله جوړه کړي. اوکې رب العالمین زمونږ په حال رحم وکړي. خدای د نبی علیه السلام امت له عزت او برکت ورکړي. الله که څوک مریضان دي په کورونو کې یا په دې مجلس کې ټول له شفا ورکړي. رب ذوالجلال ته زمونږ نه راضي شي. خدای که څوک په پریشانو کې مبتلا دی، پریشانۍ والا لرې کې. خدای ټول ټینشنونو کې مبتلا ټینشنونو په خوشحالو بدل کې. خدای که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کې، خو څوک په فتنو کې مبتلا فتنو نه اخلاص کې. الله که د چا په کورونو کې مرضونه وي، خدای ټول له شفا ورکړي. خدای که څوک بې روزګاره دي، حلالو روزګار وله ورکړي. کوم نوجوان طبقه ده چې هغوی کاروبار نشته، ته وله د حلالو کاروبار ورکړي. که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګرۍ دي، هغه وله په روغو بدلې کې. او بعضې دوستان دي هغوی ته څه کاروباري مشکلات دي، دعا ورته وکړي چې خدای پاک هغه مشکلات ختم کړي او خدای پاک پریشانۍ ختم کړي. الله وله پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي. خدای زمونږ د اجمانځله چې د لرې لرې ځای نه څوک هم راځي، په یو یو قدم وله خدای اجرونه ورکړي، ته وله برکتونه ورکړي، ته وله غنیمتونه ورکړي، او ته د مصیبتونو او د فتنو آفاتونو په امن و امان کې وساتې. د نبی علیه السلام او د صحابو په نقش قدم هم روان کې. دې مې روزو کندي کې د حبیب الله وفات شوی دی،
دعا وته کې چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي او الله تعالی وبخي. او په عمرو کې زمونږ یو دوست دی احمد سید اجي سے بغتم دعا کې ډېر نیک انسان او خدای پاک دې مغفرت نصیب کړي. نور څومره مردگان وفات الله ټول وبخي او الله زمونږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. اخر وخت کې خدای پاک په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد